دغسې همدا مختلف ټول خو راته یاد نه دي خو ځینې پکې جی جی بالکل دا استاد ډېر کلامونه وکړي چې ریکارډ دي دا خو ډېره ښه موقع ده زه هم کړي پرې خیر کړه ته داسې تازه شعرونه وایي ښه ښکاري زموږ دپاره خو به تازه وي که زاړه وي زموږ دپاره به تازه خو نه دي ښه جي د غزل نه پیل څو شعرونه دي چې لاړ د لیونتوب اواز زما اوس په ملکونو دی لاړ د لیونتوب اواز زما اوس په ملکونو دی پنډ زما په سر د لیونۍ مینې غمونو دی او کله ګله چرته ګله څنګه ګله وینو به کله ګله څنګه ګله چرته ګله وینو به ډک مې ټول ژوندون ستا د دیدن په ارمانونو دی او نه وینم هیڅ فرق تا او ګل ته چې نظر کړم نه وینم هیڅ فرق تا او ګل ته چې نظر کړم ځکه مې ډېر قدر زړه کې ګله د ګلونو دی ډېر زبردست شعر بیا ووایه نه وینم هیڅ فرق تا او ګل ته چې نظر کړم ځکه مې ډېر قدر زړه کې ګله د ګلونو دی او یو د زلمو دپاره دا یو شعر دی پکې چې زه به در رسېږم تر اسمان که دیوالونه شي زه به در رسېږم تر اسمان که دیوالونه شي یم بالا همت همت مې تیر تر اسمانونه دی زه چې ځو ملګرو د افګار غریب پوښتنې ته زه چې ځو ملګرو د افګار غریب پوښتنې ته چا وې چې پرېوتی بېټا زلفو د ټالونه دی او بل غزل دی چې د تخیل په اسمانونو ستا نامه لیکمه د تخیل په اسمانونو ستا نامه لیکمه د سمندر په بهیرونو ستا نامه لیکمه او لکه ماشوم خپلې نامې نه دیوالونه ډک دي لکه ماشوم خپلې نامې نه دیوالونه ډک دي د زړه په ټولو دیوالونو ستا نامه لیکمه ډېره مننه او شعر دی چې ښکاری حسن کې بدلون راشي د نورو ګلو ښکاری حسن کې بدلون راشي د نورو ګلو ګله چې کله په ګلونو ستا نامه لیکمه ښکاری حسن کې بدلون راشي د نورو ګلو ګله چې کله په ګلونو ستا نامه لیکمه او زړه ته کم ګوتې ښکته کله چې قلم مې وچي زړه ته کړم ګوتې ښکته کله چې قلم مې وچي د خپلو وینو په رنګونو ستا نامه لیکمه زړه ته کم ګوتې ښکته کله چې قلم مې وچي د خپلو وینو په رنګونو ستا نامه لیکمه او شعر دی یوې خندا دی د دنیا د چارو وایستمه یوې خندا دی د دنیا د چارو وایستمه کړم لیونی زه د غرونو ستا نامه لیکمه او د ځان سره سره دا خپل زړه لیونی غولوم د ځان سره سره دا خپل زړه لیونی غولوم قدغن چې شو په دیدنونو ستا نامه لیکمه قدغن چې شو د ځان سره سره دا خپل زړه لیونی غولوم قدغن چې شو په دیدنونو ستا نامه لیکمه بیا شعر دی چې وي دا ستا په شان ښکلی او رنګین جانان چې وي دا ستا په شان ښکلی او رنګین جانانه اوس د فکرونو په سرونو ستا نامه لیکمه او چې شاعري مې د ارمان تر بلندو بره شي چې شاعري مې د ارمان تر بلندو بره شي مینې د خیال په رخسارونو ستا نامه لیکمه چې شاعري مې د ارمان تر بلندو بره شي مینې د خیال په رخسارونو ستا نامه لیکمه او لکه احساس د محرومۍ مې بېلوي له تا نه لکه احساس د محرومۍ مې بېلوي له تا نه ځکه په ټولو کتابونو ستا نامه لیکمه مننه بیا به مزل په نوو نوو ولولو سره کړم بیا به مزل په نوو نوو ولولو سره کړم ګلې په ټولو مزلونو ستا نامه لیکمه بیا به مزل په نوو نوو ولولو سره کړم ګلې په ټولو منزلونو ستا نامه لیکمه او ترېنه د زړه په غوږو واوره فریادونه زما ترېنه د زړه په غوږو واوره فریادونه زما نن د یادونو په بادونو ستا نامه لیکمه ترېنه د زړه په غوږو واوره فریادونه زما نن د یادونو په بادونو ستا نامه لیکمه او بیا شعر دی چې ما ته دا هیڅ نه راکوي د محرومونو سیوا ما ته
دا هیڅ نه راکوي د محرومونه سوا واپس کوم په تصویرونو ستا نامه لیکمه. او جوهر صاحب اخري شعر دی د مسیحا په ملهمونو باور نه لرمه، د مسیحا په ملهمونو باور نه لرمه، د خپل افګار زړه په زخمونو ستا نامه لیکمه. ډېر ښه، ډېر د مسیحا په ملهمونو باور نه لرمه، د خپل افګار زړه په زخمونو ستا نامه لیکمه. ډېر زیاته مننه، ډېره زیاته شکریه قدرمنو. جاوید افګار صاحب موږ سره موجود و دلته په واکینټ ایریا کې چې کوم پنجاب ایریا ده، دلته کې دي استوګنه لري او ډېر وخت پېښور کې ایبټ آباد کې ریډیو پاکستان کې تېر کړی دی او دغه شان دي سره سره بیا دې خپله ډیوټي هم کړي دي. یقینا چې د قدر وړ د دې دا کار دی او دلته کې هم د دې یو زیار دی چې سیار سورجوال او دغه شان نور ملګري پښتانه دي راغونډ کړي دي او دلته کې دې هلې ځلې د پښتو لپاره کوي. او دا هم یوه تاریخي خبره چې په د پښتو بلکې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دي دلته کې د پښتو ژبې نړیواله ورځ نمانځلې وه، هغې باندې پروګرام کړی او دغه سلسله به انشاءالله دې جاري ساتي. قدرمنو تر بل ویډیو پورې محمد علي جوهر له ورکوي اجازت، د الله په امان او وختونو په خیر.